خلک ځان له په پیسو ولي موږ چې دی په مقابله کې ګټلی ګوره داسې خلک شته ځان له په پیسو والي دوکان کې کېدي وي دا ما ګټلی دی دلته شته دی ننګرهار کې خلک مصریان هم شته دی مطلب مخکې ما ګټلی و بیا هم دې ورته چیلنج دی بیا هم انشاءالله بیا به هم ګټو بیا به هم ګټو د ننګرهار رشکوانانو ته د ننګرهار مستریانو ته څوک چې په رشکه کې ډېر مهارت لري شریف انګار ورته وایي چیلنج دی کنه دا ټول رکشې دي کاټني رکشې دي دوکان هم ډک دی دا دوکان هم هغه دوکان دا کاټن کې راځي تاسو وګورئ کاټنونه دوستانو کاټن کې دا شته پلیټ چې دی راشي دا به څومره رشکې په ننګرهار کې شل زرو نمبره ده څو دی رښتیا یاره یوې زرو نمبره بره شوي دي دې مې یو څه اندازه رښتیا ویل تاسې 20,000 نمبره ده آفرین حقیقت خبره 2000 ته رسېدلی 2000 ته قدرمنو لیدونکو رسېدلی دی څومره وخت کېږي چې تاسو دا کاروبار کوئ تقریبا 40 کاله کېږي 15 ماشاءالله ولا دا ما خو تقریبا د 13 کاله برابر شو پاکستاني د شکو وخت نه چلو ماشاءالله ته بیا سلام افغانستان بیا هم ښه راغلاست او هرکلی دا ځل د خپرونو په دوام کې یوه بله په زړه پورې جالبه خپرونه زما سوال دی چې د افغانستان تر ټولو زیات رشکې لرونکی ولایت کوم یو دی دا پوښتنه مې د تاسو نه هغه ښایسته ننګرهار ولایت دی په ننګرهار ولایت کې درته په زیړو رشکو باندې یوه په زړه پورې ښایسته خپرونه جوړوم دلته نهایت زیاتې رشکې په ننګرهار کې موجود لري چې تعداد یې څوک وایي 30,000 څوک وایي 21,000 څوک وایي 22,000 ته رسېدلی دی او تر څنګ چې سوشل میډیا کې تاسې کومه ویډیوګانې ګورئ ټیک ټاک شو یوټیوب شو او همداسې انسټاګرام نور په زړه پورې ویډیوګانې چې زیات تعداد لرونکي رشکې وګورئ نو خلک وایي دا ننګرهار دی ښکلې خپرونه د جوړوم خپرونه وګورئ خوند ترېنه والئ ملتیا مو کوئ تر وروستو شېبو پورې ما سره پاتې شئ ننګرهار تر ټولو هغه ولایت دی چې د رشکو ګڼه ګوڼه او تعداد یې نهایت زیات دی دلته هم یو بارګین ته راغلي یو او د رشکو پلور او اخیستل او خرڅول کوي دا دوه مسؤلین راسره دي او د رشکو په اړه به د دوی نه لومړی یو څه معلومات والم السلام علیکم جوړ په خیر ستړي مه شئ ستړی مه شئ ښه جوړې ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ستاسو نوم مبارک زمونږ نوم مبارک ساجد الله ستاسې ما نوم ملنګ دی ملنګ جان ستاسې حاجي ملنګ جان حاجي ملنګ جان ته حاجي نه یې نه زه حاجي نه یم څنګه یوازینی کس دی چې په رشکو کې کاروبار کې دی نه دی کړی والا بس موږ نه دی کړی او د ورور نصیب پکې و قسمت غواړي الله دې ستاسو نصیب وکړي زموږ سره خوشحاله اوسئ تاسې دلته د شرکت مسؤلین یاستئ مونږ د رکشو مسؤلینو شرکت والا بل څوک دی تاسو ته رشکې درکړي دي چې په ازادانه ډول خرڅه کړي ننګرهار کې مخکې ځو رشکې ګورو راځئ مخکې ځو کمرامین تم راشه دلته خو ماشاءالله دا کاڼنګې شی دی وروره رکشې دي که نه دا ټول رکشې دي کاټني رکشې دي دوکان هم ډک دی دا دوکان هم هغه دوکان دا کاټن کې راځي تاسې وګورئ کاټنونه دوستانو کاټن کې دا بسته رکشه په همدې کاټن کې بیا دا بستهبندي دې څوک کوي بستهبندي بیا همدلته مستریان لرو هغوی راځي بس څوک یې واخلي بیا دستي بستهبندي کوو سابقه استاد څه نومیږي سابقه استاد دلته دی د نصیر استاد هم دی عجب استاد هم دی دلته ډېر استادان یو استاد څنګ ته به ورځو پوښتنه به کوو او ورته به وایو چې د دې دا بستهبندي سخته ده که اسانه ده تاسې راته د دغې رشکې په اړه معلومات راکړئ
دا تیاره بسبندي شوې ده خو ټپ یې نه دی تړل شوی او د دې خالي ټاپ پاتې دی بجاج رشکه ده سویم ماډل 2040 2040 که 25 کاټن کې دی او سلیریش دا ده 2015 پلیټ یې نشته شته پلیټونه شته پلیټ چې د دې راشي دا به څومره رشکې په ننګرهار کې دا چې پلیټ راشي نو بس حاجي ملنګ صاحب دلته راشي نږدې راشي که تاسو معلومات لرئ څو 2000 پلیټ کې دی نو 2000 یعنې ننګرهار کې حاجي ملنګ صاحب تر ټولو 2000 زیات رشکې دي او کم زیات هم دغسې رکشې دي او بالکل دغسې نن سبا پلیټ تضمین کېږي 2000 نه به کم وي خو یوې زیری روان دی تاسو بس تر ټولو زیاتې څو رشکې تعداد به تاسو معلوم وي چې تاسو پلورلي په ننګرهار کې یاره نو 2000 نه پورته دی پلیټ نو تر 2000 پوره شوی نه تر اوسه پورې تاسو یوازې څومره پلور کړی څومره مو خرڅې کړي دي یاره نو موږ به خرڅې کړي کم زیات داسې 200-300 رکشې ځان ته ما خرڅې کړي او ماشاءالله او تاسې مونږ هم همداسې یو 1500 او زرو نه ډېر ښه زرو نه ډېرې بیا خو دا خو بیخي ګټه کړې ده څنګه او بالکل همدغسې دی تاسو راشئ دلته زما څنګ کې ودرېږئ تاسو هم رشکې خرڅوئ همداسې ده همداسې ده تاسو څومره خرڅې کړي بس همدغسې تعداد یې موږ درواله ننګرهار کې څو ماډله رشکې دي څو رقمه دلته 3 قسمه رکشې دي چې یو بجاج دی کامیابه کمپنۍ ده هم ده او بل ټویس دی او پیاجو دی پیاجو د بجاج نر د بجاج نن سبا د شاري پلیټ کې چې کوم دی 5,500 روپۍ دی او دغه کوم چې لیان دی بیا سل کم 5,000 روپۍ دی نه بیا کاټن او دغسې نن سبا د ټیوس نر د هغې 4,500 د پیاجو دا 1 لک نه نیولې تر 90,000 پورې 1 لک 20 پورې افغانۍ دا ډالر څو شو نو هغې له بیا خپل حساب کوه هغه بیا صراف حساب کوي 1500 پورې راځي 1500 پورې ستا خپله کوم رشکه خوښېږي درې وړو کې زما بجاج خوښېږي بجاج دا نورې به نه خرڅوي والا نورې مونږ سره تنا بجاج دی نمبر 1 بجاج دی ښې رشکې دي که ډېرې رشکې بجاج دی خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوو قانون لیدونکو ننګرهار کې یو پوښتنه همدا ده زما د افغانستان تر ټولو مشهور ولایت کوم یو دی ښکلې خپرونه درته په ننګرهار کې جوړومه چې د رشکو تعداد تر ټولو زیات لري نو ویې ګورئ راسره تر پای شېبو پورې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ملتیا مو کوي زما سره پاتې شئ د مشهورو رشکو او د ننګرهار مشهور ولایت چې کومې رشکې پکې ډېرې مشهورې دي او ترڅنګ یې تعداد د رشکو څومره دی د دې سره سره یو جالب کس مې پیدا کړو په ننګرهار کې د رشکو په بارګینونو کې دلته هم د یو استاد څنګ ته راغلی یم د دې استاد جالبیت به ستاسې ته معلوم شي تاسې مخامخ کپونه ګورئ ماشاءالله ډېر غټ غټ کپونه او ډېر خوندور کپونه یې هم ګټلي دي د رشکو په مسلک کې السلام علیکم جوړ په خیر وعلیکم السلام ستړی مو شي لږ راپاڅېږه څنګه یو استاد جان ښه خیر سي خپله ښه قراري خوشحاله اوسئ ستاسې نوم مبارک شریف انګار شریف انګار زیاترو رشکو شاته رشکوانانو شریف انګار لیکلی دی که نه بالکل شریف انګار چمپین چمپین دی چمپین ننګرهار چمپین د دې معنا څه ده یعنی ولې شریف انګار ننګرهار چمپین دا خو ښه مستري او مطلب په ځغلېدو دپاره دا رکشې موږ جوړې کړي مسابقې هم کړي ګټلې هم دي او د دې په وجه باندې دا نوم موږ باندې ږدل شوی چې شریف انګار ماشاءالله لکه یعنې د اور غوندې تیز دی بالکل اور دی انګار دی که نه انګار چې بل شي بیا نه بندېږي چې زه اوس لږ غاړې ته شم ما ونه سوځئ نه سوځي انشاءالله ته ولې به سوځي دا خو خلک سیزي خلک شریف انګار تاسې دغه کپونه چې دوستانو ګوري په بګراونډ کې ماشاءالله ډېر غټ غټ کپونه دي دا دې په همدغه د رشکو په مسله کې ګټلي دا په مسابقه کې ما ګټلي دي او یوازې زموږ خپلې مسابقې دلته ننګرهار کې کېږي د رکشو او دا مطلب مخکې ما ګټلي بیا هم دې ورته چیلنج دی بیا هم
ان شاء الله بیا به هم ګټو بیا به هم ګټو. د ننګرهار رشکوانانو ته د ننګرهار مستریانو ته څوک چې په رشکه کې ډېر مهارت لري شریف انګار ورته وایي چیلنج دی. چیلنج دی پوره د کمرې تر شا یې ملګري هم چغې وهي چې ټولو ته چیلنج دی. چیلنج حال ننګرهار ته چیلنج. ډېر ښه ډېر ښه. او شریف استاد یوازې شي کپونه دي ترلاسه کړي نور ساعد هم ترلاسه کړی دغه دې کې پیسې هم وي میډالونه هم دي. پیسو تر ټولو زیاتې پیسې دي $400 دي 400 ګټلي اول. او نور مسابقې هم دغه مطلب کپ پسې چې کوم پیسې هم دا ورته ورکړي چاته 400 چاته 300 دا چې څوک ږدي هم څومره هغومره پیسې ورته به ورکړي. رشکم ټوله تاسو تیاروئ؟ خپله او زه خپله جوړوم رکشه. دا نور خلک یو په خلکو جوړوي زه خپله جوړوم. ته خپله جوړوي؟ او الحمدلله. او بیا ډریورنګ هم خپله کوې؟ ډریوري هم خپله کوم. دا نور په خلکو زغلی زه خپله زغلوم. او شریف بنګار صاحب ډریوري بیا په دغه مقابلې وخت کې سخته نه وي؟ نه موږ دپاره خو سخته نه ده. دا خو بس دا چا خپل مسلک دی که نه کسب دی. سخت حالات په ډریورنګ کې مقابله کې کوم وخت باندې راغلی دی؟ نه دی راغلی انشاءالله د الله په حکم سره نه دی راغلی نه راځي انشاءالله. تر ټولو بهترین کپ چې بهترینه لوبه دې کړې ده ته موږ تر اوله چې وګورو شریف انګار دا کپ ډېر بهترینه دی. دا اول ننګرهار کې د هندي رکشو کې اول کپ دا دی. دغه کپ راوا به اخلمه تر اوله ته راکوز ته راوړه دلته راوړه. نو شریف انګار ډېر یو غټ کپ هم ګټلی دی ماشاءالله. تاسې وګورئ یار کمرمین لږ شاته لاړ شه. واه 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 ننګرهار اولي کپ دی اولي. خلک یې ځان له په پیسو ولي موږ چې دی په مقابله کې ګټلی. ګوره داسې خلک شته ځان له په پیسو والي دوکان کې کېدي وي دا ما ګټلی دی. دلته شته دی ننګرهار کې خلک مصریان هم شته دی او ټول دی ننګرهار ته معلوم دی چې چا اول ګټلی او چا نه دی. اولي زه یم او بیا به یم انشاءالله او بیا به یم د خیره سره. تاسو کینئ شریف استاد وبخښئ کینئ. په ننګرهار کې ډېر باور او ډېر اعتماد په دغه برخه کې به په تاسو کېږي انشاءالله انشاءالله. لکه یو چا رشکه خرابه شي زیاتره مستریان هغې به یې نشي جوړولی که څنګه؟ انشاءالله همداسې ده. ټول ننګرهار کې پوښتنه وکړه شریف استاد څنګه سړی دی بیا به تا ته ووایي. او کوم شی چې نه هم جوړېږي د الله په حکم سره زه به یې جوړوم الحمدلله. بله د ننګرهار 2000 رشکوانان شریف استاد وپېژنئ او دا د ماشاءالله داسې کپونه چې ګټلي دي نو خامخا دا بې وړتیا نه دي. خامخا وړتیا لري لیاقت لري استعداد لري. سلو نفره شاګردان هم لرم په دې مارکېټ کې ماشاءالله. سلو نفره لغمان کرزي کې زما شاګردان الحمدلله شته دی. شاګردانو هم کله ریس ګټلی که نه؟ شاګردان هم یو دانه شته دی کابل کې شته دی خیر هغې هم ګټلی. بابر استاد یې نوم دی د هغه. بابر استاد زما شاګرد دی. خوشحاله اوسئ ډېره مننه کامیاب اوسئ او د دغې کپونو دا ستا دپاره ویاړ دی او بیا هم زه هم درته ګلان هم پکې دي مبارکي درته وایم. خیر اوسئ خوشحاله اوسئ آباد اوسئ. ډېره مننه کوو. خپرونه وګورئ له ښایسته ننګرهار نه ملتیا مو وکړئ. ما لپاره به دام د ویاړ خبره وي. انګار صاحب اجازه ده چې زه د انګار صاحب د لاس رشکې ته کښېنم نو دا به ډېره زیاته بهترینه وي که نه. نو یو څه اندازه رشکه زما هم یاده ده. فکر کوم چې ګیر نه باسلی که نه اوس ګیر نه وته فکر کوم او سټارټ یې کوم. اجازه ده اجازه ده انګار استاد؟ اوس ګیر نه وته. کمرمین مخکې راشه سټارټ شوله نو بسم الله به کومه مخکې راځه. واقعیت چې هندي رشکه یوازې سفر کې چېرته چې ځي هغه بېل خوند کوي خو چې چلوي بیا هم ډېر زیات خوند لري. نو ښکلې خپرونه را سره وګورئ ملتیا مو وکړئ زما سره پاتې شئ.
ماشاءالله په ننګرهار کې چې څومره تعداد رشکې دي همدغسې پلورلو والا هم ماشاءالله څومره ډېر دي. تاسې وګورئ زما تر څنګ ټول ولاړ دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. شکر ډاکټر خپل تاسې هم ستړي مه شئ. خیر اوسه مننه. ډېره مننه. تاسې هم ستړي مه شئ. خیر ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه کوو. تاسې دلته بارګین والا یاستئ؟ هو. ښه ډېر ښه. مصروفیت مو بارګین دی؟ هو بارګین ده. دا رکشو بارګین مصروفیت ده. نن سبا د کومو رشکو بازار ډېر ګرم دی؟ دا د هندي رکشو د بجاج بازار ډېر ګرم دی دلته. فکر کوم غرمې ډوډۍ دې نه خوړلې ستا څه خبرې کې؟ نه ډوډۍ خو مې خوړله ده خیر ده لږ تېز ګټه مې نه ده کړې ګټه به مو شي ګټه کېږي. نوم مبارک دی؟ عبدالغفور. عبدالغفور صاحب. عبدالغفور صاحب دا هندي رشکه ده که نه؟ دا هندي رکشه ده. هو نه نه هندي نه فکر کوم هندي ده خو بل ماډل. دا ټیویز ده. دکې دوه رقمه رکشې دي یو ټیویز ده او یو بجاج. دا چې ده بیا ټیویس ماډل ده او دلته راوړی ده او دا بارګینان ته تاسو په دې بارګین کې څو رشکې لرئ خپلې؟ دلته خپلې وروره دا څلور پنځه زمونږ خپل دي او نور څه ملګري چې راوړي او دلته یې درې بیا موږ یې خرڅوو ورته او څوک یې چې خرڅوي موږ یې خپل اخلو او دلته ورته درو جوړوي او مشتریانو باندې بیا خرڅوو. عبدالغفور صاحب یعنې د یو نیم زړه ورته تنګېږي خرڅوي؟ و خلک داسې خلک هم شته چې هندي رشکه بېرته خرڅوي؟ او شته ده داسې خلک شته او داسې شوقیان شته دي بس چې هغه ورپسې ګرځي ملنګي کوي د همدغې رکشې. نور خو څه کاروبار نشته د همدغه رکشې پاتې دي بس همدغه رکشو پسې ګرځي همدغه رکشې دي دا د روزمره کار کوي او راځي دلته ښه ده خرید فروش هم ښه ده. عبدالغفور صاحب که په نورو ولایتونو کې یا په نورو ملکونو کې پوښتنه څوک چا نه وکړي که نه چې د افغانستان تر ټولو مشهور ولایت کوم یو دی چې هغې لقب په رشکو کې وړی؟ هغه ننګرهار ده. ننګرهار ده. ننګرهار دی که نه؟ هو ننګرهار دی. ښه تا ته خو چا کله نه دي ویلي چې ته خو د رشکو ولایت نه یې؟ نه هسې چا نه دي او ننګرهار کې رشکې ډېرې دي ماشاءالله. لکه تعداد به څومره وي؟ یاره 2 زرونه هم بره دی. 2 زرونه هم بره دی. څو دی رښتیا؟ یاره 1 زرونه هم برابره شوي دي. دې مې یو څه اندازه رښتیا ویل تاسې؟ 1 زره نه بره ده. آفرین حقیقت خبره. 2 زره ته رسېدلی. 2 زرو ته قدرمنو لیدونکو رسېدلی دی د ننګرهار رشکې. نو بلکل ټول سره خبرې کوم او په کوم ځای کې چې یو رشکې دی او څوک ودرېږي که نه سوارلي وي ورپسې 20 رشکې وي ولاړې رښتیا ده؟ او 5 شپږ دانې خو ولاړې ورته خامخا ولاړې. خامخا ولاړې. اوس پوښتنه د عبدالغفور صاحب ننګرهار کې انسانان ډېر دي موټرې ډېرې دي که رشکې؟ ولا که رښتیا را باندې ووایم نه انسانان ډېر دي. دا ښار ده بیا بریبار ښار ده او بعضې وخت داسې کېږي چې رکشې ورته پیدا کېږي نه بیخي نه پیدا کېږي او بعضې وخت داسې چې ولاړ دي 4-5 ورپسې درېږي بعضې وخت بیخي نه لکه څومره چې رشکو تعداد زیاتېږي هماسې د انسانانو تعداد هم زیاتېږي. هو بالکل که نه؟ هو زه داسې خلک ننګرهار کې پېژنم وایي 10 رشکې هم لري دا به رښتیا وي؟ خلک لري 20 رشکې او 20 رکشې هم لري. ماشاءالله سم کاروبار یې ورته ویلی. ښه ده دا د ریاض دغه د رکشو کار پاتې ده نور څه کار نشته افغانستان کې نور څه وکړي دا خلک. اولنی تولید کوونکی او چې د هندي رشکې ننګرهار ته راوارد کړي ده دا څوک دی ننګرهار کې؟ کوم شرکت والا دی؟ بجاج شرکت. نوم یې څه دی؟ نوم یې څوک عبدالصبور یادوي څوک شاهین یادوي څوک غني یادوي څوک عبید یادوي کوم یو دی؟ د شاهین هم دلته د رکشو دا د بجاج رکشې نماینده ده په ننګرهار کې اوس په نورو ولایتونو کې نماینده ده خو په ننګرهار کې د اول نه چې دا شاهین ده په دې ساحو کې شاهین ده او څه نور ملګري دوستان هم شته شریکوانان هم پکې شته ده. حاجي صابر هم دی عبید هم دی. یوه نوې رشکه ښې پیسې ګټي چې خرڅه شي کوم استعمال؟ والله استعمال ښې ګټي هغې ته خلک زړه ښه کوي. زړه ښه کوي غریب دی خلک وس نه لري نه ورشکولی. تاسو ټول ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ملتیا مو کوي ښایسته ننګرهار کې یو او سوال دی پوښتنه ده چې د افغانستان تر ټولو مشهور ولایت کوم یو دی د رشکو چې ګڼ تعداد لري او ډېرې زیاتې نهایت رشکې پکې دي خوند ترېنه والی ملتیا مو کوي.
زه ګرځېدم چې داسې یو استاد محترم پیدا کړم چې هغه د هندي رشکو بستهبندي یعنی زیاتې رشکې په ننګرهار کې تړلې اوسي. دا استاد مې پیدا کړو د نورو رشکوانانو شرکتونو والا او بارګینونو په ملتیا باندې. السلام علیکم استاد جان، څنګه یې؟ جوړ تازه ښه په خیر یو. انشاءالله اوس ډېره مننه. ستاسو نوم مبارک؟ نصیر احمد. نصیر احمد. مخکې هم ستاسې د هم مسلکه ملګرو یادونه وکړله چې نصیر استاد په ننګرهار کې تر ټولو زیاتې تعداد رشکې تړلې دي. بالکل واقعیت خبره ده. ډېرې رکشې مې تړلې. مسلک هم دا دی؟ او مسلک رکشې. یوازې رشکه تړلې که تر څنګ نور مستریتوب هم کوئ؟ نه، مستریتوب هم شته تر څنګ. څومره وخت کېږي چې تاسو دا کاروبار کوئ؟ تقریبا 40 کاله کېږي. 15 ماشاءالله. ګیره دې په همدې کې سپینه شوې؟ بس نو بس ټول عمر همدې کې تېر شوی. نو موږ خو داسې وخت کې راغلو که داسې وخت کې راغلی وی چې تاسې یو رشکه بستهبندي کولی چې موږ کتلی وی چې دا سخته ده که اسانه ده؟ چې سهار راغلی وی یو دانه مې وتړل او هغه رخصت شو. کار سخت دی که اسانه دی؟ ده نو چې چا زده یې اسان ده، چې چا زده نه سخت ده ورته. کله چې ننګرهار ته رشکې هندي رشکې افغانستان ته راوارد شوي دي، تعداد تا ته معلوم دی چې تا به څو رشکې بستهبندي کړي؟ یار د زرو ناوخته وي. ښه، زرو ناوختې. تاسې زرو نه زیاتې رشکې تړلې دي؟ ډېرې مې تړلې وو. د یوې رشکې څو روپۍ اخلي؟ دا 400 500 الا 600 700 پورې. چې مطلب په څو کې چا سره برابر شولې؟ او نو دغسې ده د 500 نیولی تر اخوا تر زرو. یا په دې زرو کې تعداد کې به تا څو خپلې رشکې کړي؟ ستا رشکې شته؟ زما خو نشته. زما پورې کور ور په غاړه ده. ایله ما هغه د کور خرچه الله پاک ورکړي. بېشکه نه داسې به نه چې مستري به یې رشکې بستهبندي به کوي، هندي رشکه به نه لري؟ نه هغه نه ده، خو کور مې پکې اخیستی د الله په فضل. ماشاءالله. کور په هندي رشکه بستهبندۍ کې د استاد نصیر استاد کور اخیستی مستریتوب. ماشاءالله. الله دې درته ښه کړي، الله دې نور هم درکړي. تعداد خو نهایت ورځ تر بلې د ننګرهار کې د دغې رشکو زیاتېږي. دا خو یوازې د ننګرهار نه ده. نه مشهور په افغانستان کې ننګرهار د هر ځای نه راځي. د کونړ نه راځي، دې ځای نه وړي، لغمان نه راوړي. مشهور په همدا ولایت کې د دې ځای بستهبندي رشکه دلته راغلې ده. لومړی دلته جلال آباد ته راغلی. ښه، یعنې تا ته د کابل نه هم خلک رشکې راولي؟ حتی راځي، د کابل نه هم خلک راځي دلته رکشا بستهبندي کوي بیا ځي. ګرچې کابل کې مې شته خو دلته ښه بستهبندي کوي. یعنې نصیر استاد پکې سابقه تجربه لري. نو ډېره زیاته مننه. ستا په دې هندي رشکه کې ستا څه شی خوښېږي؟ بس ټول زما خوښ ده. حرامه چکر مې پکې خوښ دی. حرام چکر یو چېرته انډیوالان سره یو زیات تعداد خلک د دغې رشکو خواهشات ډېر لري چې دا څه وجه ده نصیر استاد؟ دا ډېر خاموشه رکشې دي او پاکستاني رکشې ډېر اواز دود هم به کوو. دا ماشاءالله ډېر خاموش او څوک په عذابېږي هم نه دی. دا رکشه نه ده، موټر ده. نو کله چې خپله په رشکه کې چېرته ځي بیا یو رشکوان ته لاس ونیسي څو رشکې ته ودرېږي؟ بس دوستان دی، بس یو وایي ما سره راشه، بل وایي ما سره راشه. ته یې سوالي رشکو کې نه ځي؟ بس انډیوالان دوستان حتمي پیدا کېږي. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. چې اوس سلام علیکم. ډېره مننه کوو د نصیر استاد نه. نو په ننګرهار کې درته ښایسته جالبه خوندوره خپرونه جوړوو. خوند ترېنه والئ، ملتیا مو وکړئ. السلام علیکم استاد جان. بلاری ده خو خوې کنه خیر تا وکي ډیره زیاته مننه. څنګه استاد جان ښه؟ ولا به شکر دې الحمدلله. خوشاله اوسئ. ښایسته نوم دی؟ نوم مې وارث خان دی. وارث خان. ورځ مزدوري رشکه چلې دلته؟ بس ولا دلته بس رشکه چلو وروره بس وکړو. څومره وخت کېږي وارث خان چې ننګرهار کې رشکه چلې؟ ولا دا ما خو تقریبا د 13 کاله برابر شو. پاکستاني رشکو وخت نه چلو. ماشاءالله. ته خو بیا ډېره سابقه لرې. او خو سابقه ډریور یم. نن به دې ښه ښایسته مزدوري هم کړي؟ هو بس شکر دی منه. بس مزدوري شته که نشته؟ بس څنګه ګزاره کېږي نو وایي چې کله 400 کله 500.
بس همدغه کېږي بس خاص مزه نشته دی نو مزه ولې نشته مزه خو دا دی چې ښار ورکوټ دی بیروبار پکې ډېر دی څه شي رشکو بیروبار د رشکو بیروبار دی کراچۍ کې ورو راخوا خو پکې ډېره ده د رشکو تعداد په ننګرهار کې څومره وي دا د شی وجه یاره 3000 ته رسېدلی دی څوک وایي 2000 څوک وایي 10,000 وبه منو د وارث خان ځکه چې دا سابقه ډریور دی 18 کاله په ننګرهار کې رشکه چلولې ده 10,000 رشکې او روزانه هره یو سبا یو بل سبا نه دی یو هر ماښام یو ورځ پس یو ټیلر رشکې راځي د ننګرهار ته ملګه استاد او زموږ ته وتاک دی که نه پوه شې یو ټیلر رشکې یو ټیلر راځي یو ورځ پس یو ټیلر رشکې راځي نو دا کوم ځای کې دا په پټي کې خو کېږي که نه دا په کارخانه کې جوړېږي دا اوس الله ته علم دی نو دا داسې نه چې وخت راشي یو وخت راشي دا ټول ښار رشکو نیولی بیا به رشکو خو نیولی دی نو اوس هم نیولی دی نو پیدا ته سړی نه شي اوښتی پوه شوې که سایکل والا که پیدله وي هغه مې عام ورو رشکو والا د کانزا ورځ بد وایي وروره پوه شوې بالکل چې سترګې اړې رشکه چې سترګې اړې رشکه سخته ډېره ده وروره پوه شوې د رشکو کې آفرین شه شاباس وارث خان استاد چې ته بیا هم 400-500 مزدوري کوې او بس الله یې راکوي مړه بس او د الله هر څوک دغه د رشکو مینهوال دی که ګورې وي رشکه اخلم او رشکه چلوم بل کاروبار نشته که چې بل کاروبار ما د پیدا شي ولا که دا رشکه وچلو ګوره دا خو قیمتي رشکې دي 4,000 5,000 آیا د اقل $6,000 پورې قیمت دی که او 6,000 یو نابلده ډریور دې ته وخېږي سخته نه ده ډېره سخته ده خو زه په همدغه حیران یم که نه پوه شوې چې دا پیسې خلک هم دي نه کوي ورو چې 2 ورځې د چا خبره چې ویلي بس همدواره ښار ته راوځي چې ویلې همدواره دی ښار ته راوځي هغوی کاروبارونه نشته وایي یو په ډریورۍ چېرته پوهېږي پوه شو خو بس خالي بس ښار ته راوځي وروره پوه شوې سایکل یې هم چلولی که موټرسایکل یې هم چلولی ولا وایي زه ډریور یم او ډریور یم بس وارث خان لږه شوخي مې درسره وکړله او ډېره مننه خوشحاله الله دې عزت وکړه الله دې خوشحاله ښه وخت د خدای په امان الله مل شه نو قدرمنو لیدونکو ملتیا مو که یا د جلال آباد ښایسته ښار کې یو او تاسې د وارث خان نه واورېدل چې 10,000 رشکې په ننګرهار کې موجودې دي او یو جالبه خبره یې بله دا وکړه چې هره شپه یو ټیلر رشکې ننګرهار ته راځي ښکلې خپرونه ګورئ ملتیا مو وکړئ خلاص قدرمنو لیدونکو دا وه زموږ یوه په زړه پورې جالبه خپرونه د افغانستان تر ټولو زیات رشکو لرونکی ولایت ننګرهار هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي تر بیا چې د یوې نوې جالبې خپرونې سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ تر بیا ښه وختونه ښې چارې د سولړې سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مل